باغ کالونۍ د اتیانو سره بالکل متصله په شپېتو اویاو کورونو مشتمله جوړه شوې نوې کالونۍ ده. د دې کالونۍ منفرد کمال دا دی چې د دې کالونۍ ټول خلک د مسلم لیگ نون سره تعلق لري او په ایم پی ای جمشید خان مومن باندې د زړه نه مین دي. په دې کالونۍ کې یو کور داسې و چې هغه د پی ټی آی سره تعلق ساته خو هغه هم په مسلم لیگ کې شامل شو د جمشید خان ډله جوړ شو. نو که اوس دې کالونۍ ته څوک جاتي عمره ووایي نو بې ځایه به نه وي، خو د دې هر څه باوجود د دې کالونۍ خلک د زندګۍ د بنیادي سهولتونو نه بالکل محروم. لاره یې کچه ده او سویګیس پکې بالکل نشته. کوڅې هم ټوله په ټوله باندې کچه دي. د دې کالونۍ خلک اوس د خپل ایم پی ای نه هم لږ غوندې ګیلمن ښکاري. دوی پښتو پوینټ ټي وي ته ووایي چې جمشید خان ایم پی ای مونږ خپل ځان ګڼو خو ولې زمونږ د مسلو طرف ته د هیڅ توجه ورنه کړه. محمد سلیم نوم دی او د باغ کالونۍ اوسېدونکي د ګراوند سره پاتې وو. موږ ته دا مسلې دي چې زموږ لارې او دا مسلې ګیس هم نشته، لار هم زموږ خرابه ده چې باران وشي په دې طرف باندې نه پیدل څوک تېر شي. او زموږ په دلته ایم پی ای صاحب جمشید دی، معنی علي محمد خان دی، خو لکه موږ خو خیر دا ټول کلی د جمشید سره ولاړ دی. پته نه لګي یا به وزګار نه یا به دې طرف ته خیال نه. دوه پیرې چې کوم دی نو جمشید صاحب د الیکشن ته ودرېده، دلته مولا د دې پهله الیکشن کې میټینګ کړی دی، په دې تېر الیکشن کې مولا میټینګ کړی، کوم چې د بیډ الیکشن هغه کې مولا میټینګ کړی دی. یو ورځ کې ټول خلک راغونډ شوي او دلته مولا دغه کړی دی. زمونږ د لارې هم دا لاتي د تولید او د ګیس نن به وشي سبا به وشي سروې پکې وشول او لارې هغه د پلان کې ریډینګ دی، خو د اوسه پورې صحیح دغه ونه کړي. زمونږ دا علاقه ده د اتیانو سره ټچ ده او باغ کالونۍ ده او شیرګله د دې سره مونږ ډېر دغه وکړو. ایم پی ای صاحب ته هم څو پیرې راغوښتې دی او دا لار بس جوړېږي نه چې باران شي نو بس بیا پکې داسې خط روان یو او دې له پکار دی چې دې خورا شي او دې بندوبست وکړي د ګیس هم او د دې لار هم. زموږ د کلي باغ کالونۍ موږ د نوملیک سره یو دوی دلته چې درې څلور پېرې موږ میټینګ وکړو خو دوی موږ ته لار ونه کړه چې باران وشي موږ ته ډېر غږ تکلیف دی دلته او ګیس هم. د باغ کالونۍ باشندگان وایي چې مونږ خو هم د پاکستان اوسېدونکي یو، نو بیا مونږ ته د کمې خبرې سزا میلاویږي چې مونږ تر اوسه پورې د زندګۍ د بنیادي سهولتونو نه محروم یو. بختالله جان، حسرت، پښتو پوینټ ټي وي، باغ کالونۍ، اتیان.